محترم و عزتمندو چې کله خدای پاک جنت جوړ کړو جنت عبدالله ابن عمر فرمایي چې نبی پاک فرمایي چې خدای پاک چې جنت ته ویل چې جنت لږې خبرې خو وکړه که نه وی چې جنت ویل چې یا الله زه داسې ځای یم چې ما ته کوم خلک را داخل شي نو ډېر چې دی خوشقسمته خلک دي و الله ورته څه فرمایي الله ورته فرمایي چې جنته ما د په خپله خدایي قسم وي چې واته کسان به زه تاله داخل نکم واته کسان یو رسول الله مبارک فرمایي چې هر هغه سړی چې همیشه د پاره شراب څښي دویم رسول الله مبارک فرمایي چې زناکار نبی پاک فرمایي چې خدای فرمایي چې زناکار به جنت ته داخل نکم ځکه رسول الله فرمایي د زناکار چې دی کوم خلک چې زنا کوي رسول الله فرمایي خدای پاک یې د مخ نه د رڼا بوزي د نور یې د خدای پاک بوزي د مخ نه خدای په غریبي او هر قسمه چې دی فکر راولي چې کوم خلک زنا کوي و رسول الله مبارک بیا فرمایي چې دیوس خلک دیوس هغه کسان چې خپلې ښځې له چې دی پردي سړي راولي رسول الله فرمایي رب فرمایي جنت ته دا خلک پیر داخل نکم ورپسې رسول الله مبارک فرمایي بدکاره اجړی بدکاره هغه اجړی چې بد کارونه کوي زناګانې کوي رسول الله فرمایي چې خدای فرمایي چې بدکاره اجړی بیم ته چې دی جنت ته ور داخل نکم و رسول الله مبارک فرمایي چې یو پکې چغل خور هم دی موږ په کلیو په وطنو کې چې د شیطاني نه وړي یوه خبره یوله او بله رسول الله مبارک جنت ته فرمایي چې جنت ما د په خپله خدایي او په جلال قسم وي چې چغل خور زیر داخل نکم چغل خور چې دی داخل نکم دویم چې ورپسې چې دی رسول الله فرمایي چې رښتې کټ کوونکی کوم خلک چې رښتې کټ کوي رسول الله مبارک فرمایي دا به جنت ته داخل نشي چې کوم خلک رښتې کټ کوي ورپسې رسول الله مبارک فرمایي وی چې هغه سړی چې د خدای سره په یوه کار کې واده وکړي چې ما د الله سره عهد دی واده دو دا کار به بیا نکم او بیا یې دا کار وکړو رسول الله مبارک فرمایي چې خدای فرمایي چې جنته ما د په خپل جلال قسم وي چې دغه خلک زه تا ته داخل نکم نو حاضرینو د دغو کارونو نه چې د کوم عملونه هم ذکر کړل د دغو نه حاضرینو ګوره ځان ساتل پکار دی